بسم الله الرحمن الرحیم. د بخون کې خدای په سپېڅلي نامه په سر کې ټولو مشرانو ته سلامونه، مینه او درناوی. هیله ده چې ټول به روغ او جوړ یاستئ. لکه څنګه چې تاسې خبر یاستئ، نن په کلب هاوس کې د پښتانه کلب کې د خدای بخلي نصیر احمد احمدي صاحب په یاد غونډه ده. هغه څو ورځې د مخه د کرونا وبا له امله مړ شو او هغه د پښتو ادب یو ځلانده ستوری و. پښتو ادب ته بلا کتابونه ناولونه لیکلي دي او د پښتو په ادب کې به هغه یو نه هېرېدونکی لیکوالي. د هغه شاهکار ناولونه، د دوو ناولونو څخه یادونه کومه چې جوجو او بغدادي پیر، دغه د دوو شاهکارو ناولونو چې په سیمه او نورو هیوادونو کې هم دغه کتاب تر ټولو زیات لوستل شوی دی. میلیونونو خلکو دغه کتاب اورېدلی، په یوټیوب باندې هم دی او د هغې ډېر زیات کتابونه په آزاده خاوره او مقبوضه خاوره پښتونخوا کې هم چاپ شوي دي. د نصیر احمد احمدي صاحب په اړه به دلته نور ګډونوال هم خبرې کوي. د هغو څخه به د هغې د لیکوالۍ په اړه نظریات اورو، خاطرې به اورو. په سر کې د قاري صاحب ثاقب څخه هیله کوو چې غونډه د قرآن عظیم الشان په یو څو تلاوت مبارکو آیاتونو په تلاوت سره پیل کړي. ثاقب صاحب. مننه شرافت صاحب، خوشحاله اوسئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه. اللهم نور قبره روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. الله دې هغه وبخي، تاسو ته الله اجر درکړي چې تاسو موږ سره ګډون وکړو. مننه. ډیره زیاته مننه قاري صاحب ثاقب کور مو ودان. الله دې مرحوم ته فردوس جنت نصیب کړي، کورنۍ ملګرو دوستانو او د هغه چې څومره لوستونکي دي هغو ته یې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. په سر کې به د خپل درون مشر لیکوال ژورنالیست او شاعر عبدالهادي صاحب را سره دی، هغه ته به ورشو، د هغه خبرې به د ارواښاد نصیر احمد احمدي صاحب په اړه واورو. بیا به وروسته په نوبت سره هر یو ملګری خبرې وکړي. هادي صاحب مهرباني. ډېره زیاته مننه. زه نه غواړم ځواني مرګ احمدي د فني شخصیت او د هنري شخصیت په باب باندې وغږېږم. زه فقط هغه متفرقې خاطرې چې سره لرم د یو کار په صفت باندې، د یو ملګري په صفت باندې هغه به تاسو سره شریک کړم. دقیقا ما فکر 2004 کال و چې نصیر احمدي په دفتر کې ناست و، یوه جزه لکه یو چې کمې خبرې یې کولې، ارام بېمدعا ځوان راننوت او چا معرفي کړه چې نصیر احمد احمدي د موږ نوی همکار ده. نو له هغې ورځې نه موږ ده ته پام و، په خوږه غزنشي لهجه باندې غږېده، یو ډول شرمندوکی، یو ډول چې ښځینه همکارانو په منځ کې به تر دې سرحده ته رسو چې سترګې به ټیټې نیولې وې، قلم او باندې دا ماته خلک همکارانو به کله ګپ لګاوه، ټوکې به یې کولې. منتها یو عجیب خصوصیت یې درلوده چې په لږ موده کې موږ له همکارانو سره ډېر زیات زحمت وایستلی، بیخي داسې وه لکه یو مکتب، لکه یو دانشګاه، لکه یو پوهنتون چې همکارانو ترېنګ کول، ډېر زیات زحمت به ورسره وایسته، په سکرپټ لیکنه کې، په تخنیکي مسایلو کې، په لوستلو کې. دوه کسان یې ما ته یادېږي چې یو عجیب استعداد سره راغلل. بي بي سي کې یو عجیب رقم وغوړېدله چې یو ځوانمرګ احمدي و او بل سلیم احمد صالح، چې دوی دواړو په یوه هفته کې په دا کارونو باندې کې دومره ورود پیدا کړ چې نه کله موږ ولیدله چې دوی په تخنیکي مسایلو کې، نه مو ولیدله چې په پروګرام جوړونه کې، نه په راپور جوړونه کې، په هېڅ شي کې موږ ونه لیدله چې دوی چاته ناست دي او د همکارۍ غوښتنه یې ترې کړې دي. یو با ایډیا سره، یعنې ښه با ایډیاګانې ورسره وې د پروګرام د جوړولو لپاره، او د نورو پروګرامونو باندې به چې نظر ورکوو، همیشه به رغونکی نظر و. یو بل خصوصیت چې ده درلوده چې دی ډېر زیات هغه نهایت شریف انسان و. دغه د لیکوالو په منځ کې لیوال دغه خبرې ته لیوال سره اشاره کړې وه چې دا د لیکوالو په منځ کې سل قصې دي او غرضونه دي او مرضونه دي، چې دا یې تر د اخره پورې، له اوله تر د اخره پورې د یو بېمدعا لیکوال په صفت باندې، د یو کارګر لیکوال په صفت باندې، د یو مطرح لیکوال په صفت باندې، د یو ډېرکاري لیکوال په صفت باندې په دغو مزارعو، په دغو غرضونو مرضونو کې هېڅ شریک نه شو. داسې لږ لږ ګنګوسې به په ځینو باخبرو ملګرو په منځ کې کېدلې چې ګویا دی د همت پسرلي سره خپلوي لري، او همت پسرلی هغه وخت کې د پښتو څانګې مشر و، طبیعتاً په موږ باندې اثر درلوده. خو کله موږ احساس نه کړه، نه مې ده له خولې نه واورېدله. زه ډېر وروسته خبر شوم چې پسرلي صاحب په کور کې مې چې واورېده، مشر پسرلی صاحب د خدای وکړي هغه راته ویلې چې څه خرابات لري ناصر احمد دوی سره. نو کله هم د باندې څوک پوه نه شول چې دی بي بي سي په مرکزي دفتر کې څوک پېژني. دا ځوانانو عمدتاً هغوی کله کله عادت وي چې ځان ښودنې لپاره ډېر زیات کار یې کاوه. دی به شپې ګره و چې ده له کاروان صاحب سره، کاروان صاحب عمر دید کې او له صالح سره یو ځای چې د کوټنې و د وقلۍ نجاره کې. نو شپه ورځ به دې چې کته مطالعه، لیکل او پروګرام جوړونه، دا یې د مصروفیت و. ډېر زیات همکارانو سره صمیمي، هېڅ وخت
څلور پنځه کاله چې زه څو له بي بي سي نه تلم دولت ته تر هغو پورې ما کله هم نه له ښځینه همکارانو نه له نارینه همکارانو نه له مشرانو نه له کشرانو نه له هغو خلکو نه چې د بي بي سي ته تګ راتګ یې کاوه داسې څه مې ونه اورېدله چې څوک ووایي چې له احمدي نه دغه شولو موږ خفه یاستو د چې څوک بي بي سي ته راته هېڅ چا په سره یې نه درلوده مګر کله چې وفات کېده اګاخل د 9 ناولونه ما سره وو نیکه اردن سیم رڼا زرو ټال بوډا د لیوانو پلونه اخ وطنه باربوکۍ رنګدوغه غوږونه دغه بغدادي پیر چې دی وروسته شارنور له امله نوم ورته بدل کړ دا ټول اثار ده په لږ موده کې ولیکل او په لږ موده کې ده ته یو عجیب شهرت ورکړ نو متاسفانه ژوند یې ورسره ونه کړه او دغه شو وفات شو خدای دې وبخي مګر زه به پروګرام ته جریان کوم له تاسو سره ووسم ډېره مننه هادي صاحب کور مو ودان دا ټولو ته څرګنده ده چې اروخا احمدي صاحب د پښتو ژبې یو تکړه لیکوال په لسګونه کتابونه پښتو ژبې ته ولیکل په ډېر کم وخت کې او د هغه لیکلو کې یو کمال دا و چې لوستونکی بیا تر اخره ځان سره وړو که چا به یو کتاب شروع کړو نو هغه کتاب که به یو ورځ ونیوله او که نیمه ورځ خو هغه کتاب بیا تر اخره لوستو نو هغه واقعا یو ډېره لویه هستي وه او د پښتو په دغې باغ کې به د دې تشه څوک ډکه نه کړي داسې لیکوالان په پښتو ژبه کې ډېر کم پیدا شوي دي را به شو زه بیا احساس صاحب را سره دی د ده نه به واورو مهرباني وکړئ احساس صاحب سلامونه ټولو ته سلام قدردانۍ حادث صاحب ته سلام ټولو حادث صاحب خبرې ډېرې ښې وې زه به د احمدي صاحب په اړه هغه څه چې د ده د ناولونو او د ده د شهرت او د ده د قلم نه مخکې وخت نه ورسره پېژندنه وه دویم پېژندنه د یو دوست یو پېژندونکي یو فرهنګي په توګه او بیا ورو ورو د ناولونو چې دی په کوم شخصیت خدای شته نه پوهېږم خو ما په هېڅ مې داسې راته ښکاري چې د نصیر احمد احمدي صاحب په اړه باندې که هر څه ووایو دا خو ټولو ته معلومه ده چې له دې وروسته اوس موږ نصیر احمد احمدي سره څه کولی شو زما هدف دا دی که دا بحث په همدغه باندې راوڅرخو دا به ډېر ښه وي لږ تر لږه زه خو په همدې زاویې باندې خبرې کوم فقط د ده په اړه دومره وایم چې په یو خو په پښتو ادب کې چې دغه ملګري چې حادث صاحب شته نور ملګري به هم وي موږ که د پښتو ادب تاریخ هر ډول واړو راواړو په هېڅ داسې تیز ناول نګار موږ پکې نه لرو او له دې اړخه که موږ سوچ کوو نو موږ یو ډول ټکان خورو په دا اوس وخت کې چې موږ له کومې تشې سره مخ شو موږ څومره نیستمن شو موږ څومره بېچاره شو او په ځانګړې توګه د ناول په برخه کې ډېره غټه تشه ده بل ورسره نه یوازې چې د ناول په برخه کې تاسو د ده پرته له میرویس نیکه ناول نه پرته له بغدادي پیر نه له دې نورو نه تاسو چې دغه ټول ناولونه وګورئ دا دومره مهذب لم تر ټولو مهمه خبر چې ملي شعور باندې دومره ولاړ دی چې ولې آیا دغه ټول ګروپ چې دلته یو موږ به د نسیم حجازي ناولونه چې کله ژباړه چې موږ لوستله سیده چې تر شا په دې هم موږ وروسته پوهېدو چې تر شا د دې څه ډول هدف و یا څه و آیا د هر یو په زړه کې دا ارمان نه راته چې ولې موږ کې څوک داسې نه پیدا کېږي چې موږ چې څوک لرو لکه ده چې په میرویس نیکه باندې شروع وکړه او په دې وروستیو کې د احمدشاه بابا په اړه باندې مطالعه کوله او د ده تکل دا و چې ناول ولیکي دی په امان الله خان باندې ناول ولیکي او په دې توګه دی وړاندې روان وي دغه هغه یعنې که د ادب او د هنر او د لیکوالۍ باید موږ اعتراف وکړو موږ بیچاره د قسمت دومره بد قسمته یو چې نصیر احمد احمدي غوندې شخصیت او لیکوال موږ نه اخیستل کېږي
دغه ډول تبعیې پوره کوو. لکه څنګه چې نصیر احمد احمدي د اړخ ته راغلی دا به ډېر وخت واخلي. خدای دې وکړي چې ډېر وخت وانخلي او موږ کې داسې څوک پیدا شي چې په دې لار راشي. یو تر ټولو ښه ځانګړنه د احمدي صاحب دا وه چې د دغه اجتماعي روابط او د هغو پالل او د هغو هغه اصلي رنګ چې موږ ورته اړتیا لرو، په ځانګړې توګه فرهنګي اجتماعي روابط موږ کې څومره تاویلې ماویلې دي، موږ څومره وړو مسایلو پسې ګرځو، موږ فیسبوکونه له دغه ډول مسایلو نه څومره ډېر ډک کړي دي. خو آیا موږ تاسو ټول د دې شاهدان نه یو چې ارواښاد احمدي په دې کې څوک یې نه و، یو ملنګ مستانه پښتون کس و چې په واقعي توګه د یو پښتون تصویر ورسره و، د یو افغان تصویر ورسره و چې باید موږ په دغه زور باندې په ټولو باندې ځان منلی. خو بیا هم یو بل زه خبرې راټولوم چې رانه هغه نشي اوږدې نشي، همدې ته راځم چې دغه ګرانتیا خو موږ تاسو ټولو کې ده، موږ یو له دې نه مخکې یو چې او هر ځل په دغسې یو حالاتو کې یو سوګند ځان سره کوو، خو بیا هم رانه نه کېږي چې نور خلاصه دغه موږ او تاسو چې ټول یو موږ به هم هغه په ژوندون دغه ډول نه یې پاللی. هغه د اجتماعي روابط څخه چې دغسې یو لیکوال لرو، آیا د هغه ناول چې چاپ شوی دی هغه موږ لوستلی دی، موږ به هغه څومره نازولی، څه به مو ورته ویلي، میسج مو ورته کړی، زنګ مو ورته وهلی دی. انسان په دغه ډول مینهګر کې ماحول کې لا ښه پرمختګ کولی شي. زه پوهېږم موږ ډېر کم یو په دې برخه. وروستۍ دغې خبرې ته راځم چې زه غواړم چې دا بحث په همدغه توګه لاړ شي، په همدې هغه باندې مخکې لاړ شو. موږ او تاسې ټول په دولتي چارواکو کې، په بېلابېلو اطلاعات و فرهنګ وزارت کې، همداسې په ارګ کې، هلته ټولو برخو کې زه یوازینۍ خبره دا کوم چې نصیر احمد احمدي اوس نشته. د نصیر احمد احمدي پاتې شونې په کوم حال کې دي، د کورنۍ په کوم حال کې ده، د څه کول، د دغه کورنۍ دپاره حکومت څه کولی شي، موږ څه کولی شو، آیا هغه راتلونکی چې نصیر احمد احمدي د خپلو ماشومانو دپاره په نظر کې نیولی و، آیا دا زموږ او ستاسې مسؤلیت نه دی چې دغه اړخ ته ور شو، دغه کړکۍ پرانیزو، د دغې ور ننوځو او له دغې لارې نصیر احمد احمدي ژوندی وساتو، یا زموږ خپل مسؤلیت چې څه شی دی؟ دا خبره په دغو احساساتي هغو کې ختمه نه کړو چې نصیر احمد احمدي خپل ژوندی دی او دا به تر ډېره تاریخ ساعت ته ژوندی دی. خو نصیر احمد احمدي خپلو اولادونو ته مړ دی، هغه نور نشته، هغه ته فزیکي ګټه نه وررسېږي، هغه ته مادي ګټه نه وررسېږي او دا د هغوی ضرورت دی. دغه زه ممکن دا د احمدي صاحب هغه په ټولو کې به دا وي، تاسو یقین وکئ چې زما یو هغه احساساتي اغېز به دا وي، ما په یو ناول باندې کار کوو، له ده سره په مشورې باندې تاسو یقین وکئ اوس زه داسې فکر کوم لکه دا ناول چې ما په ده باندې لیکه، او هغه همدغه ډول ناول و چې کله یو لیکوال مري له هغه نه وروسته د هغه کورنۍ دغسې ډېرې صحنې پکې وي چې موږ او تاسې د ملګرو په توګه دغه ډول پروګرام ورباندې جوړوو، پروفایل عکس هم هغه کوو، یو پوسټ ورباندې کوو، په سبا ته هېڅ خبره بیانوي، بیا نور د نصیر احمد احمدي دغه لیکوال دغه شخصیت نوم څوک نه اخلي. پوهېږم د وطن حالات ښه نه دي، خو موږ او تاسې ټول دغه لاسرسی لرو چې دغه پیغام تر دولتي چارواکو رسوو او په سیستماتیکه توګه یو داسې څه وکړی شو چې د ده کورنۍ دغه تشه بڼه باندې، دا خو حقیقت دی، خو په هغه اقتصادي لحاظ، په مادي لحاظ، د ضرورتونو تر لحاظه، د راتلونکي تر لحاظه موږ باید دا لومړی قدم په دې باندې فشار راوړو، په ټولو هغه دولتي چارواکو ملګرو او سیستمونو باندې فشار راوړو چې دغه ډول خلکو باید وفات کېدو نه وروسته د هغوی د کورنۍ لږ تر لږه موږ پوښتنه کړې وي او موږ ورته ځان ورسولی. زه بښنه غواړم، پروګرام کې به یم، بیا هم زه احساساتي شوی اوسم، له ټولو ملګرو، مشرانو، ځوانانو له ټولو بښنه. ډېره مننه احساس صاحب، کور مو ودان، دغلته راسره پاتې شئ. بالکل دا ډېره اړینه ده. دلته به په بهر کې چې څومره بهر میشتي افغانان دي، د دوی سره به موږ هم خبرې وکړو چې موږ څه کولی شو. دلته په بهر کې میشته افغانان
دغسې لیکوال یا بل کوم زموږ افغان چې هغه ژوند د لاسه ورکوي د هغې د کورنۍ سره موږ دلته څه مرستې کولی شو او حکومت کوم اړوندې ادارې چې دي د فرهنګ او کلتور دپاره کار کوي هغو به هم په دې خبره وو. د کاروان صاحب د شعر یو دوه کړی دي وایي په کیسو پسې درسته دنیا ژاړي، په کیسو پسې درسته دنیا ژاړي، هسې نه چې یو کابل او غزني ړنګ شو، ډاډګیرنه مې تمامه شوه کاروانه، ډاډګیرنه مې تمامه شوه کاروانه، د ناول د مینانو کورګی ړنګ شو، په کیسو پسې درسته دنیا ژاړي، هسې نه چې یو کابل او غزني ړنګ شو. نو دا واقعیت د پښتو د ادب یو ځلانده ستوری و. په لسګونو کتابونه پښتو ادب ته لیکلي دي او موږ هم د یو افغان او پښتون په توګه مجبور یو چې د کورنۍ سره هغه زموږ چې څه مرسته د اوس کېږي هغه باید وکړو. اریان پکتیار صاحب هم راسره دغه دی اوس ګډون وکړو. پکتیار صاحب تاسې مهرباني وکړئ د روخاد نصیر احمد احمدي صاحب په اړه که څه ویل غواړئ مهرباني. کور ودان د ګروپ ټولو ملګرو ته سلامونه احترامات. احمدي صاحب د ارواح ښاد وي، جنت دې ځای کړي. زه د یوه مسله یادول غواړم چې بریالي کسان، افراد، ملتونه، ټولنې هغه وي چې هر وخت په ټولنه کې یو فرصت ایجاد شي، هغه که پیښه وي که یو طبیعي پیښه وي، مثلا یا لکه اوس د کورونایي پیښه یا جګړه، هر څه چې رامخته شي، خو دوی وکړی شي چې هغه پیښې نه، هغه فرصت نه د ټولنې د بقا او فلاح لپاره، د ویښتیا لپاره، ویښتابه لپاره، شعوري کچې لوړتیا لپاره څنګه سړی ګټه پورته کړي. ارواښاد خدای وبخي واقعا داسې تشه ده د ځوان قشر یا لیکوالانو په منځ کې یا ناول لیکونکو په منځ کې چې دغه تشه ډکول بلا وخت غواړي. رښتیا چې نوښتګر ناول لیکونکی و، خو اوس دغه ځای نه د ټولنې لپاره د فرصت په خاطر د کارونې لپاره چې دومره کار وشي چې تقریبا یو ناولونه ډېر هیټ شي او ټولنه دې ته وهڅول چې دا ناولونه ولولي. په فزیکي او جسمي هغه خو مبارزه خو دلته دوستان شته دی، موږ خو خپله لګیا یاستو، خپله وسه کوو. خو کله چې یو شاهکار ناول لیکلی کېږي، داسې یو اثر لیکلی کېږي او دې لپاره بیا په په ملي سطحه لابي وشي، دا ډېر اثر لري. باور وکړئ خپله دا د بغدادي پیر ناول چې کوم وخت کې راووتلو ډېره تاثیر ولرلو په ټولنه باندې، په ځوان قشر باندې او نوي ځوانان څوک چې اکثره د مطالعې دا بانه کوي چې زه د مطالعې سره مخته نه یم، تاسو همدغه ناولونه ورته وسپارئ چې کله شروع وکړي تر ختمېدو پورې هغه نه پرېږدي، ناول نه پرېږدي. یو ښه سټارټ دی د مطالعې لپاره. په هر صورت زما به ټوله هغه دی غوښتنه یا وړاندیز دی چې څنګه کولی شو د فرصت نه د ټولنې لپاره ښه ګټه پورته شي. مننه شرافت صاحب، کور ودان. ډېره مننه پکتیار صاحب. بشیر ګواښ صاحب تاسې مهرباني وکړئ. دې نه وروسته ثاقب صاحب تاسو ته راځو. ثاقب صاحب تاسو مهرباني وکړئ. مهرباني شرافت صاحب، زه خو د ارواښاد احمدي صاحب همدغه یو کتاب، یو ناول بغدادي پیر ما لوستلی و او خدای شته موږ داسې یو که زه ووایم دوستان خفه نه شي، داسې یو قوم یو چې کله سړی
ژوندی وي او خدمت کوي هغه تر ډیره نه پیژنو، خو چې کله وفات شي بیا وروسته موږ ټولو ته را معلوم شي چې دا څوک و، څه یې کول او څه خدمت یې کړی و. البته دغه نوم مې اورېدلی و، نوم سره یې اشنا وم، خو نور دومره خاص دغه ورسره نه لرو. ده واقعا چې د هیواد لپاره لویه ضایع ده، او په دې هیله چې یو بل احمدي صاحب را پیدا شي او دغسې خدمت ته ملا وتړي. لکه څنګه چې احساس صاحب وویلې، نو په دې به وغږېږو چې د هغه د کورنۍ سره، د هغه د بچیانو سره موږ څه کولی شو او څه باید وکړو. په درنښت دغه بشیر احمد صاحب د کاروان صاحب یو دغه غزل دی، احمدي صاحب ته لیکلی دی. دی وایي چې زه به یې زمزمه کړم، نو که ده ته وخت ورکړو بیا به بل ملګری راواخلو. مننه. ډېره مننه قاري صاحب. ساقي بشیر احمد صاحب مهرباني ارشاد. مننه. کاروان صاحب محمدي صاحب ته لیکلي دي چې د لویې لارې مسافره، لاره دې رڼا په مخه دې ګلونه جنتونه، نصیر جانه زړګیه ارام ویده شه. نو غزل یې دی چې یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. بیګا ستوري په نري غبار کې پټ وه، بیګا ستوري په نري غبار کې پټ وه، له سپوږمۍ نه ښویېدلی ټیکری ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. د ژوندون کیسه بې سره راته ښکاري، د ژوندون کیسه بې سره راته ښکاري، چې ترې سور دی کوچېدلی او لی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. په کیسو پسې درسته پښتو ژاړي، په کیسو پسې درسته پښتو ژاړي، هسې نه چې یو کابل او غزنی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. تا به وی چې تر الماسو به هم سخت وي، تا به وی چې تر الماسو به هم سخت وي، په ګوتمۍ کې یو د اوښکو غمی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. ډاډګیرنه مې تمامه شوه کاروانه، ډاډګیرنه مې تمامه شوه کاروانه، د ناول د مینانو کورګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. یو زړګی و، یو زړګی و، زړګی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو، هاودان په مینه مینه سړی ړنګ شو. ډېره مننه بشیر.
ډېره مننه بشیر احمد صاحب. بېسودوال صاحب تاسې که څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ. زما سلام احترام ومنئ او په لاره یم د زړه سره څه نه شم ویلی موټرواني کوم دا پروګرام چې الله تعالی دې وبخښي او خدای دې باید د دغسې هستیو کمی زموږ نه راولي او فامیل ته دې خدای زړونه ورکړي. السلام علیکم. مننه. مهرباني حدیث. شرافت صاحب که ما ته اجازه راکوئ زه به یو اعلان وکړم دلته او یو به دغه وکړم څو خبرې به وکړم. وایي جهیز وایي چې د پښتو ناوې د کونډه کړه نصیره د پښتو ناوې د کونډه کړه نصیره دا کوم طرف دې منډه کړه نصیره دا ځواني وه چې له موږ سره دې وکړه د ژوند لار دې بلې لنډه کړه نصیره. ما هغه دا و چې دوستانو ته اطلاع ورکړم چې موږ تصمیم نیولی د کلب هاوس د دوستانو څو کسو چې د مروحت نصیر احمد احمدي 2 اثره د اقل موږ لاندې خواله چاپوو چې هر څومره مصرف باندې راځي په هر څومره تیراژ باندې چاپوي څوک او د بغدادي پیر او د نیکه ناولونه چې دې باندې به خپله مروحت احمدي ډېر زیات تاکید کوو ډېر صبر په باندې کوو نو هغه لپاره به موږ ملګري چې بهر کې دي وعده کړې ده چې له بهرنیو نشراتي مؤسسو سره به وغږېږي چې که د ژباړې امکانات یې موږ برابر کړو چې چاپ یې وکړي او تفسیر یې دوی کړي ځکه چې په افغانستان کې کېدلی شي چې چاپ شي انګلیسي مو وژباړل شي خو هلته په درد نه لګېږي که انګلیسي وژباړل شي او چاپ شي ته په درد لګېږي دا باید نړیوالو پورې ورورسېږي. بله خبره مې غوښتل دا وکړم چې ولې د نصیر مرګ یوه تشه رامنځته کړله. نصیر کوم کمالونه درلودله او د لیکنو کې کوم هغه ارزښتونه وو موږ ټول هغه محسوس کړي دي باندې خفه یو او فکر کوو چې موږ په ناول لیکنه کې د پښتني ناول او افغاني ناول لیکنه کې یو لوی غنیمت له لاسه ورکړی ده. تر ټولو لومړی کار د نصیر دا و چې نصیر یو ډېره زیاته مطالعه درلودله دی ډک سړی و یو دویمه خبر دا و چې دی په پښتو ژبه باندې په هغې ژبې باندې چې ده لیکل کوله په هغې باندې کافي ورود درلوده بیخي مسلط ورسره د پښتو له ژبې له نزاکتونو سره د کلتور سره له فرهنګ سره د پښتو له ګړدودونو سره د پښتنو له جرګو مرکو سره د پښتنو له سنتونو سره د دې ټولو سره بلد و او د لیکنې د کیسې د ناولونه دا چې لولې یوازې دا نه ده چې دا کیسې دي ناولونه دي په دې کې د پښتو ګړدودونه د پښتو هغه ظرافتونه چې پښتو ژبه یې لري او هره ژبه یې ځان ته لري هغه ظرافتونو ته سړی متوجه کېږي هغه ځانګړتیاوې هغه برلاسی چې نصیر احمد احمدي په کرکټر جوړونه کې د پیښو په خلقولو کې د پیښو په غځولو کې او اوسته د پیښو د رسولو او بیا د هغو په کپسلوژن کې درلوده دا نادر و د پښتو په ناول لیکنه کې موږ په پښتو کې متاسفانه غریبه ژبه یې ډېر ناولونه نه لرو ډېر ناول لیکونکي هم نه لرو دی له محدودو که سړی ووایي چې له محدودو هغو نه وو دا مبالغه نه ده چې دی ناول ته کار ویلی او په لږ وخت کې په لږ عمر کې د ډېر ناولونه ولیکل معمولا ناولونه کلونه کار غواړي که نه یو ناول ممکنه ده چې 10 کاله یې تا وخت ونیسي یو ناول ممکنه ده 15 کاله یې تا وخت ونیسي داسې ناولونه هم شته چې ډېر کلونه نیسي خو نصیر مهم ناولونه د کار ناولونه هغه ناولونه چې لوستونکو کې نشي خوشې کولی ښې کیسې او ښه ناول یو خصوصیت دی چې سړی یې پیل کړي بیا یې خوشې کوی نه شي زه چې ډېر ځوان وم اکثر به مې کتابونه چې خوښ شول څو به مې چې خلاص نه کړه تر هغو به ډکېدی نه شوی که نه نصیر
په کیسو کې دغه تلوسه موجوده وه، دغه تلوسه پکې وه او د دې تلوسې په خلقولو کې د یو عجیب مهارت درلوده چې د کیسې سړی په نیمې کې نشي پرېښودلی، ناولونه یې په نیمې کې نشي پرېښودلی. هغه دلیل چې ډېر لوستونکي پیدا کړل دلیل د ده د نثر خوږوالی، د ده د نثر روانوالی، د ده د نثر سادهوالی و او له ژبې سره، له خپلو دودونو سره، له خپلو کلتورونو سره، له خپل کلتور سره د ده بلدتیا وه. د ده د کیسو او ناولونو اتلان، کرکټرونه دا ادمیزادان دي. ادمیزاد په دې معنا وایم چې د همدې چاپېریال نه راخیستل شوي، د پښتني چاپېریال کې روزل شوي، پښتني چاپېریال کې کرکټرونه دي چې لوستونکی، پښتون لوستونکی او ځوان لوستونکی له هغو سره د بېګانګي احساس نه کوي. کله چې لولي فکر کوي، یار یو فکر کوي چې دا کیسه خو د ما په کلي کې پیښه شوې ده، کیسه د ما په چاپېریال کې پیښه شوې ده. یعنې پیښې ټولې اشنا پیښې دي. ښه کیسه لیکوال هغه کیسه هغه نه چې دی وکولی شي په خپل ماحول کې، په خپل چاپېریال کې د خپلو کیسو د غځولو لپاره مواد پیدا کړلی شي، صحنې پیدا کړلی شي. هغه صحنې چې دی هغه پیښې چې د کیسې چېرته پېښېږي هغو صحنو سره باید دی بلد واوسي. د نصیر د کیسو ورشو، د ده د کیسو د غځولو سیمه، د ده د کرکټرونو د رازېږېدا او د لویېدا او د اوج ته رسېدا او د بېرته راټولېدو سیمه پښتني سیمه ده. هغه سیمه ده چې نصیر ورسره بلد ده، د کوڅې سره یې بلد ده، د دود سره یې بلد ده، د ماشومانو له معاملې سره یې بلد ده، د غټانو له معاملې سره یې بلد ده، د ژبې له نزاکتونو سره یې بلد ده، د ژبې له ځیږتیا سره یې بلد ده، له نرموالي سره یې بلد ده. ځکه د دې کیسې موافقې کیسې وي. هغه لیکوال چې ژبه سختوي، هغه لیکوال چې ژبې سره لوبې کوي که نه، یا مثلا ډېر له محیط سره اشنا نه وي، هغه دغسې کیسې نشي لیکلی. دی چون له کلیو نه د خلکو له منځه راجګ شوی و، د همدې پښتنې هغې کې رالوی شوی و، بیا همدلته مطالعه کولی و، همدلته یې ځان رسولی و تر دغه پورې. د یو عجیبه احتوا درلودله په خپل محیط باندې، یو عجیب احتوا یې درلوده په خپلو مشاهداتو باندې، یو عجیب احتوا یې درلوده په خپلو تجربیاتو باندې. هغه کیسه چې ده لیکله هغه یې د تجربیاتو، هغه کیسه چې ده لیکله هغه د مشاهداتو چې ده غځولې دي، بیا یې غځولې ده، کیسه کړې ده یا یې ناول کړی ده که نه. د ناولونه د پښتني ټولنې، د افغاني ټولنې هغه تریخ حقیقتونه رانغاړي، هغه حقیقتونه رانغاړي چې هغو پښتانه من حیث القوم من حیث الملت په دغسې یو حالت کې ساتلي دي چې نن یې موږ او تاسې تراژیدي بولو که نه، تراژیک حالت کې. هغه د دلایل چې د ټولنې دغه حالت کې ساتل او رشد ته یې نه ده پرېښي، پرمختګ ته یې نه ده پرېښي، یا یې بدبختیان یې زېږولي دي، هغه نصیر مطالعه کړي دي او عزم کړي دي او بیا یې راقصه کړي دي، ناول کړي دي که نه. یا هغه د خوښۍ شېبې چې د کیسو کې را پیدا کېږي، هغه د پښتنو همدغه سنتي خوښۍ دي چې نصیر خپله مشاهده کړي، خپله یې تجربه کړي دي، خپله یې عزم کړي دي، بیا یې لیکلي دي. چې هر لوستونکی فکر کوي چې والا هېڅوک ځان د کیسو او د ناولونو چې لولي ما متفرق سره لوستي دي، یو خصوصیت دا ده چې سړی هغه نه کوي، احساس د بېګانګي نه کوي، نه له محیط سره د بېګانګي احساس کوي، نه د پېښو سره، نه له کرکټرونو سره، ځکه یې سړی خوشي کوی چې تر اخره پورې لولي. نو خدای دې احمدي صاحب وبخښي، کورنۍ ته دې خدای صبر ورکړي او دوستانو ته دې خدای دا همت ورکړي چې د هغه راپاتې اساس سره راټول کړي او خپاره یې کړي. زه فکر کوم چې د نصیر د یاد ساتلو لپاره، د نصیر د کار ته د ارزښت ورکولو لپاره، د نصیر د شخصیت د لمانځلو لپاره تر دې ښه کار نشته چې د اعصاب تکثیر شي، تر دې ښه کار نشته چې د اعصاب وژباړل شي. نصیر کار یوازې تر ناول پورې نه و خلاصه شوی، نصیر کیسې لیکلي دي، کیسو دوه درې مجموعې چاپ شوي دي، نصیر بې شمېره ژباړې کړي دي، دی پرکاره سړی و، د وخت کې ډېر سختګیره و، وخت یې هسې نه تېراوه. که به کیسه مخې ته ورغله کیسه یې لیکله، که به یې ناولونه ورغله ناول به یې لیکه، که نه یې ژباړې ته به کېناسته. حتی ما یوه ورځ په دې هم خبرې ورسره وکړې، ما د تعلیمي پروګرامونه چې ته د راډیو لپاره لیکې دې سکریپټونه هم ساته، ځکه چې د رادیوي پروګرامونو سکریپټ هم جالب سکریپټ و،
داسې روان سکریپټ، داسې ښایسته سکریپټ چې اورېدونکي به فکر کاوه چې دا سړی مې خپل ده، سینه به یې ورته خلاصه کړه پروګرام ته په شوق به یې اورېده او سړي به سکریپټ لوسته نو خوند یې ورکاوه. حتی که د ده تعلیمي پروګرامونو سره یې دا ټول کې بلا شی کېږي ځکه هغه مفید دي، هغه منځپانګه لري، پیغامونه لري. د تعلیمي پروګرامونه یو هم هغه نه دي تش راډیوي پروګرامونه نه دي، هغه پروګرامونه دي چې مثبت پیغامونه لري، تعلیمي پیغامونه لري، د ژوند د بدلولو لپاره پیغامونه لري. د کیسې هم همداسې دي، د ژباړې هم همدغسې دي. نو زموږ لپاره لوی کار او ارزښتناک کار دا ده چې دا اثار تکثیر کړو، دا اثار تر خلکو پورې ورسوو. زه ډېر زیات څه نه فکرم، زه د نصیر له ژوند سره ډېر زیات نږدې نه، شخصي ژوند کې ډېر نږدې نه یم پاتې شوی چې دی څومره د کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري. خو دی ډېر زیات خودداره سړی و، په ژوند کې دی ډېر زیات خودداره سړی و که به ډېره بده ورځ هم په باندې راغله. یعنې په ورځو کې چې ده په قلي نجاره کې په کوټې کې 2 سالي و کاروان ژوند کاوه، هغې کوټې کې که ما ژوند کړی وای چې خو به مې ټوله دنیا نیولې وه که نه. خو دی دومره خودداره سړی و چې د خپلو تروزیانو ته یې دا خبره نه کوله چې زه په سره کوم شرایطو کې ژوند کوم. ځکه حداقل د یو لیکوال لپاره خو دومره یو ډېر کار ده چې هلته یو میز ایښي، یو الماري حداقل کتابونه یې پکې خوندي، فایلونه یې پکې خوندي، یو کمپیوټر یې که نه. دی خودداره سړی و. زه وایم چې هغه ډول مرسته چې دلته یاده شوه لکه موږ او تاسې کوو چې ده د اروا ورسره نارامه نه شي. البته زه مخالف نه یم که چېرې ملګري دي چې فکر کوي یو څوک بلدي چې د کورنۍ لاسنیوي ته اړتیا لري، په دواړو سترګو زه یو له هغو کسانو نه یم، لومړنیو کسانو نه چې حاضر یم چې په مداوم ډول باندې هغه څه چې مې وشي هغه سهم پرې کې واخلم. مګر د اوس لپاره ما چې دا 2 ورځو کې هغه کړی، موږ د 2 اثارو د چاپ لپاره امکانات برابر کړي دي چې که هر څوک کولی شي د اثر تدوین کړي، د ناچاپه اثر او راټولې کړي، چاپ ته یې تیار کړي، موږ یې د چاپ مصارف ورکولی شو. همدا ملګري د کلب هاوس دا ژمنه موږ کړې ده سره. دا 2 اثر یې موږ چاپو او که نور اثار یې بیا غواړي تکثیر یې کړي، د هغو ته هم تیار یاستو چې مرسته ورسره وکړو. ملګرو په خصوص د ثاقب صاحب د کور ودانې د دغې ناستې، د دغې آنلاین ناستې د جوړولو لپاره یې ډېرې منډې وکړلې، ډېرو خلکو ته یې مسجونه وکړل. ما غوندې لږ سړی یم دې ته وعده راکړه چې د کار په وخت کې په رسمي وخت کې هم دغه وکړم، زه په مزدورۍ کې هم دې غونډې ته راحاضر شم. نو ما خبرې همدومره وې، لوی مقصد مې همدا و چې موږ یې 2 اثارو چاپ ته تیاری لرو او که ملګرو دا لازمه وګڼله چې کورنۍ لاسنیوی وشي، په هغه کې هم سهم اخلو. تاسو توجه نه ډېره مننه. کور ماباد زه به په وقفه‌یي ډول چې فرصت برابرېدی تاسو په خدمت کې وړاندې کړي. ډېره زیاته مننه هادي صاحب چې د روښاد احمدي صاحب د کتاب او د هغه د لیکلو او د هغه د ژبې کارولو په اړه ډېرې اړخیزې خبرې وکړلې. احساس صاحب هم راسره دی، دا بیا د کورنۍ په اړه معلومات وکړي، بیا به یې راسره شریک کړي. د دغې د بېلګې په توګه د روښاد احمدي صاحب د شاهکار ناول بغدادي پیر چې په یوټیوب کې هم په غږیزه بڼه پروت دی، که چا نه یې اورېدلی د ټولو څخه هیله ده چې دغه واوري. یو خو به هغه خپل تاریخ ورته زده شي او بل به د روښاد احمدي صاحب هغه د کتاب د ناول د لیکلو په ژبه باندې هم پیشي. ثاقب صاحب که د دغې کتاب کومه برخه دلته ګډونوالو سره شریکه کوي او یو څو دقیقو دپاره یې واورو، ډېره مهرباني به وي. مننه شرافت صاحب، په دې هیله چې ملګري واوري زه به یې پلی کړم، که تاسو یې اورئ سم. راوتو کړي جامې په بکس کې کېښودې ویې بل سوزان څه فکر کوې؟ د پوهنتون 2 ورځې رخصتۍ دي، په دومره ستړي سفر ارځي. ځوان نجلۍ ریموټ پر واخیست، تلویزیون یې مړ کړ. ویې بل تر دې ډېره رخصتي نه لرو، ښه ده 2 ورځې به د لندن له شور ماشوره لري یو. پلاره ناره کړه ټامه، غوږ یې ونیو، څه یې وانه اورېدل. لور ته یې وکتل. ویې بل ورور دې چېرته دی؟ سوزان کړکۍ ته ودرېده، له پورته یې لاندې وکتل. پلار یې د واګون موټر په سر د لرګي وړه کښته یې تړله. ویې بل مخکې یې موټر پاک. پلاره د بکس زنځیر کش کړ. سوزان پر زینو ښکته شوه، د باندې ووته. لمر پوست لګېده.
نری باد د ونې ببرې پاڼې خوځولې. سوزان یو دم چیغه کړه، منډه یې واخیسته، لرې ودرېده. په خوشکه یې وویل: پلاره تر اوسه لا یخني ده. له عمره پوخ سړي د موټر مخکینۍ شیشې ته د اوبو پایپ نیولی و. خندلې. سوزان پر خپله غاړه لاس تېر کړ، ګوتې یې لمدې شوې، ټټر ته یې وکتل، لوند و. د ونې له سیوري لمر ته شوه. ویې ویل: پلاره ټام دې نه لیده؟ سړي زیرزمیني ته اشاره وکړه. سوزان ورغله. ژېړ ګروپ بل و. د زیرزمینۍ په بل سر کې ټکا خته. تر زړو کوچونو تېره شوه. ښه یې له بایسکل سره ولګېده. پر ولاړو کارتنونو یې لاس تکیه کړ. د وښو درېبلو د ماشین له سره یې د مخ نقاب ور واخیست. نقاب اوږدې سرې داړې لرلې. سترګې یې تر غوږونو پرې وې. نقاب یې خپل مخ ته ور واغوست. ارام ګامونه یې واخیستل، مخکې لاړه. ورور یې د لرګي په یوه لوی صندوق کې څه لټول. سوزان ملا کړوپه کړه وغړېده. ټام ور ونه کتل. د سوزان د تندي نرۍ ګونځې سره ورغلې. ونه ډار شوې. ټام وویل: د کرکټ په توپ پسې ګرځم. میاشت مخکې مې په همدې صندوق کې لیده. سوزان وخندل. په دومره جنجال نه ارزي. له کرکټه پرته میله نه میله. سوزان ډارونکی نقاب لرې کړ. پر یوه کارټن کېناسته. ټام وویل: آیرلینډ مې نه خوښېږي. کاشکې مې یوه ونه هم دلته په لندن کې تېره کړې وه. سوزان ودرېده. درب شو. سر ته یې لاس ونیو. له پورته د لرګي کوچنی صندوق راولوېد. په ځمکه ولګېد. پورتنۍ تخته یې بېله شوه. ټام چیغه کړه: پام! سوزان کېناسته. له ځمکې یې کوم شی راپورته کړ. ګروپ ته یې ونیو. ویې ویل: مډال. ټام په بیړه ور وکتل. مډال یې د خپلې خور له ګوتو وایست. ورو یې وویل: د ژېړو دی. ورته وګوره څه پرې لیکل شوي. د انګلستان د ملکې مډال. 1935 میلادي کال. سوزان وویل: اوس 2014 کال دی. معنا 81 کاله یې وتلي. ټام پړمخې پروت صندوق په بله خوا راواړوه. یوه پنډه زړه کتابچه ترې ولوېده. سوزان کتابچه ور واخیسته. ور پوی کړل. ویې ټوخل. د کتابچې پر پوښې څنګله تېره کړه. شونډې یې وخوځېدې. بغدادی پیر ډیویډ جونز. سوزان د کتابچې ځای پاڼې واړولې. یو ځای لیکلي وو. یوې مرغۍ ته مې وکتل. د ستوني سپینې پستې بڼه کې به یې وپړسېدې. اخیستې هوا به یې په خوږه غږ بدله شوه. بوډا په بیړه وویل: خوښه دې شوه؟ ارزانه ده؟ ومې ویل: نه. یو دم یې بې غفونو خوله خلاصه شوه. په خوند یې وویل: ها، اوس سم ووایه چې کوتر باز یو. سوزان یوه بله پاڼه واړوله. امان الله خان وویل: ناوخته ده. وار له واره به د مطلب خبره راواخلم. هیلن مایک پېژنې؟ ټوخي واخیستم. له خولې مې چایو داره وکړه. پیاله مې پر میز کېښوده. بخښنه مې وغوښته. ژر مې له جیبه سپین رومیال راوایست. د خپلې کورتۍ د ټټر پر لنده شوې برخه مې تېر کړ. سفیر ته مې وکتل. په لاس کې نیولې پیاله یې لړزېده. د کتابچې په بله پاڼه کې لیکلي وو. یو دم مې ډډ خندا یې واورېد. یوه کوچیاني غږ وویل: پیر صاحب خو له خپلې خبر نه دی. پرتوګ یې په چپه خوا اغوستی. نو ورک سرلی به څنګه په خپلو پښو راولي. سوزان بله پاڼه واړوله. زه به پر ځمکه ګرځېدم، خو خلکو به اسمان ته کتل. په هرې سپینې کوترې پسې به یې چغې وهلې: تېرګل ته وګورئ، له ځانه یې کوتره جوړه کړې، پر خپلو مریدانو راګرځي. چا چې به ولیدم پر ځان یې د دوزخ اور حرام ګاڼه. سوزان بېرته د کتابچې پاڼې سره وروستې. موټر تېز و. ونې، کورونه، شنې کروندې په منډه شاته تلې. سوزان وویل: پلاره، میله نو داسې وي. سړي وخندل. د موټر له اکسیلیټره یې پښه پورته کړه. سوزان د مخې سیټ ته غړۍ ور اوږده کړه. د سرعت ستن 50 میلو ته راښکته شو. ویې ویل: اوس نو په رښتیا میله شوه. له لارې هم باید خوند واخلو. ټام چیغه کړه: هلته وګورئ. سوزان مخ پر واړو. لرې په شنو غونډیو کې د 2 سپینو اسانو منډې وهلې. لاره وویل: لارې ته ګوره. سړي لاس ور وغځاوه. د ښځې پر ورانه یې پسته چونډۍ ور ولګوله. د لاره مخ سور شو. په بیړه یې شاته وکتل. اولادونه یې ورمېږونه کاږه کړي وو. د موټر د شاله شیشې آسونو ته کتل. د ونو غوټه راغله. آسونه ورک شول. سوزان مخ واړاوه. د موټر د نامه په عینه کې یې د خپل پلار وړو سترګو ته وکتل. ورو یې وویل: پلاره، نیکه دې څنګه سړی و؟ سړي وخندل. څنګه دې یو دم زما نیکه ذهن ته درغی؟ هسې.
زما نیکه ستا د مور د نیکه غوندې کشیش نه و چې ټول عمر په کلیسا کې تېر کړي. د لاره ټنډه تر وشوه. ته باید زما نیکه ته احترام وکړې. سړي وخندل. ما خو کومه بده خبره نه ده کړې. غلی شو. په خوند یې وویل برېټانیې ته د ډیویډ جونز خدمتونه نه شو هېرولی. پوهېږې نیکه مې په برېټانوي هند کې ګیره سپینه کړه. پوره 40 کاله یې ملکې ته خدمت وکړ. سوزان وویل مډال مې ولید. سړي په بیړه ور وکتل. سوزان وویل نن سهار مې په زیرزمیني کې یو صندوق وموند. سړی په خبره کې ور ولوېد. هلته یوه زړه کتابچه هم وه. هو راسره روا مې اخیسته. سړي وخندل. ښه دې وکړل خو پام ورسره کوه. ټام وویل پلاره تا لوستې ده؟ هو خو کلونه مخکې. سم مې نه دی په یاد. تاسو یې ولولئ. پر خپل غور نیکه به افتخار وکړي. د کښتۍ پر غولي ګڼ موټر ولاړ و. سمندري مرغانو خپل اوږده سپین وزرونه باد ته ورکړي وو. هوار تلل. سوزان د کښتۍ اوسپنیزې کټارې ته ودرېده. د سمندر اوبه ارامې وې. کله کله به د نجلۍ ژېړ اوږده ویښته د هغې ښۍ سترګې ته راغلل. ګوتې به یې ترې لاندې کړې. تر غوږ به یې واړول. کښتۍ ورو تله. شاته یې د سپینو ځګونو لیکه پاتې کېده. سوزان مخ واړاوه. پر مخامخ اوږده څوکۍ یوه جوړه ښکارېده. ځوان نجلۍ د هلک پر زنګونې سر ایښی و. هلک د نجلۍ په ژېړو ویښتو کې ګوتې تېرولې. د ټام غږ یې واورېد. دا یې د کښتۍ سالون ته د خوراک لپاره ور وبلله. ورغله. د کاچوغو پنجو ټکا خطه. ګڼ کسان ناست وو. ډېرو یې تنګې سترګې او پیتې پوزې لرلې. د چین، جاپان او کوریا سیلانیان وو. سوزان میز ته نږدې څوکۍ وښویوله. کېناسته. سره کړې غوښه یې پخه نه شوه. له ګارسونه یې د ترکاري سوپ راوغوښت. ډوډۍ یې وخوړه. کوټې ته لاړه. پر کټ پرېوته. د کمپیوټر له بکسه یې د خپل غورنیکه کتابچه راوایسته. بغدادي پیر ډیویډ جونز. د مطالعې ګروپ یې ولګاوه. ځای ځای پاڼې یې واړولې. مسلسل تاریخونه یې نه لرل. کله کله به د یوه بل یادښت ترمنځ میاشتې او انکلونه وتلي وو. بېرته لومړۍ پاڼې ته راغله. د سوزان غورنیکه ډیویډ جونز لیکلي وو. برېټانوي هند لاهور 1919 میلادي کال د فروری 28. ناارامه یم. کیسه معلومه ده. غرمه مې هندي شراب وڅښل. ښه نه و. پر زړه مې ترخې اوبه راواوښتې. نیم ساعت مې په تشناب کې تېر کړ. بې ګټې و. اخر مې د مېلمستون زړې خدمتګارې رانې ته ورغږ کړل. له جارو سره راغله. ګېډې ته مې غبرګلاسونه نیولي وو. له درده تاوېدم. ډاکټر مې راوغوښت. راني د باندې ووته. شېبه وروسته یو کوچنی خیرن بوتل راته ونیو. ویې ویل یوناني دوا ده. د نس تاو به دې ښه کړي. یو خرپټ شنه رنګه پوډر مې له اوبو سره تېر کړل. د راني خبره سمه وه. ساعت وروسته مې د نس چونګاری ودرېد. ماسپښین یو عسکر راغی. سلامي یې ووهله. یو کاغذ یې راته ونیو. حیران شوم. چانسلر لاهور ته راغلی و. عاجل یې غوښتی وم. په بیړه مې پر ځان اوبه تېرې کړې. ژمی دی. خو اوبه تودې لګېدې. دریشي مې واغوسته. پر کوټبند ایښې شپه خولۍ ته مې لاس ور وغځاوه. د باندې په 4 آسانو پسې تړلې ګاډۍ ولاړه وه. ور وختم. د لاهور بازار له ګڼې ګوڼې ډک. د هندي تیزو مسالو بوی تلو. ګاډۍ یوې تنګې کوڅې ته ورننوته. له اذانونو سره د پایزیبونو د شرنګا غږونه ګډ وو. څوک جوماتونو ته تلل. څوک درمسالونو ته روان وو. چا د رقاصو ننداره کوله. ګاډۍ یوې پخوانۍ کلا ته ننوته. دا کلا په لاهور کې د انګریزانو لوی مرکز و. اوږدې کوټې ته ورغلم. له پوځي منصبدارانو ډکه وه. د چانسلر ډبل اوږده بریتونه ځړېدلي وو. خولۍ مې د سلام په دودله سره ښکته کړه. پر اوږده میز پورې جفته څوکۍ مې راکش کړه. کېناستم. د څنګ ملګري البرټ ته مې وکتل. مننه شرافت صاحب. زه فکر کوم دا 3 ساعته او 38 دقیقې دغه دی. څومره چې اورو هغومره خوند کوي. نو همدومره به کفایت کوي زما په نظر باندې. ملګرو ته واورو. ډېره مننه ثاقب صاحب. شرافت صاحب زه له عادي صاحب نه یوه پوښتنه لرم. بیا به نورو ملګرو ته ورشو. عادي صاحب مخکې وویلې چې دغه د بغدادي پیر د ناول په وخت کې په دې څه فشارونه وو چې د دې ناول نوم بدل کړي که څنګه؟ دغه پوښتنه جواب کړي. حادث ابتدال او د دې سریال چاپ نه خو نو دی وفات شو چې په ټولنې کې د
له سخت تهدیدونو سره مخ شو، حتی د ژوند وګواښل شو او د ډاکټرانو ورکړل شو چې وزن یې د مایانو خلکو لخوا نه ورته ویلي چې دا خدای موږ یې خیر کړی دی، دا موږ یې هېر شو. نو دی بیچاره ډېره زیاته اندېښنه یې درلوده، بالاخره یې په ډېر عذرګزارۍ باندې ظاهرا په دې باندې راضي کړل چې د کتاب نوم په دویم چاپ کې بېرته بدل کړي چې د ډیویډ جانز کېښوده په باندې که نه په بغدادي کې دې بدل کړي او د کتاب نوم یې ډیویډ جانز کېښوده. مننه هادي صاحب. دغه غږیزه بڼه باندې چې کوم کتاب پروت دی په یوټیوب کې د شاهکار ناول د بغدادي پیر په نوم، تاسې که دې ته فکر وکړئ دې کې یو ډېر لوی تاریخ پروت دی، او بل د ارواښاد احمدي صاحب د سوچ او فکر تاسو سوچ وکړئ چې هغه د هر چا د هرې سیمې خلکو په اړه باندې د هغوی د کلتور معلومات، د هغوی د ژبې معلومات، د هغوی د خوی خاصیت معلومات، د هغوی د نومونو په اړه باندې یو ډېره زیاته پوهه یې درلوده او په هر څه کې برلاسي و. کله چې دا ناول شروع کېږي تاسو سوچ وکړئ چې ډیویډ جونز او سوزان او دوی په چکر تللي، دغلته په دې لیکلو کې یو خو دا لیکل ډېر زیات روان دي او په دې کې دغه کومه منظرکشي شوې ده دغه هر څه ستا مخې ته راوړي. بیا که موږ افغانستان ته راشو هلته بیا هغه د غار کیسه کوي او دلته کوچان راځي او دا نور خلک راځي، د هغو په ژبه چې دا خبرې کوي، هر کرکټر سره د همغې په ژبه په کلتور باندې د همغې سیمو نومونه، دا فکر کومه یو ډېر زیاتې پوهې او مطالعې ته اړتیا لري چې ارواښاد احمدي صاحب د دې هر څه نه برخمن و. حتی په مذاهبو کې هغه یو عیسوي چې جومات ته راځي او د هغه په غاړه کې د صلیب دغه بیا د استخباراتو په اړخ باندې چې خبرې کوي، استخباراتو کې هغوی څه شی استعمالوي دغه انګریزان، نو په دې هر څه باندې د پوره مطالعه درلوده. په دغه تاریخ باندې دلته چې دا کوم یادښتونه راځي دا په رښتیا هم دغسې په همدغې وخت کې دغه پیښې شوي دي، د ناول په توګه راغستې او دغه کرکټرونه یې پکې وضع کړي دي. دلته را سره نور احمد عمرزی صاحب هم دی، د ده نه به واورو بیا به راوګرځو توریالي صاحب ته. مننه، سلامونه او نیکې هیلې مو ومنئ. ما خو دغه ناول نه دی لوستلی، خو اوس تاسې غږېدئ، زه لاړم آنلاین ما دا کتاب پیدا کړ. که څه هم دا غیر قانوني کار دی چې د لیکوال کتاب بدون د هغه له اجازې راواخلي یا د هغه مطبعې له اجازې راواخلي، دې ته څه ورته وایي، دا په انګریزي کې پلیجرزم ورته وایي، نو غیر قانوني ده. کاپي رایټ به وي که به نه وي، خو ما را پیدا کړ تقریبا 200 صفحې، زه نه پوهېږم دا به صحیح که به نه وي، ملګرو نه نظر غواړم. مننه. او کتاب پی ډي اف هم شته دی او په یوټیوب کې فکر کومه 2-3 کسانو په غږیزه بڼه ثبت کړی دی، نو هغه که همغه یوټیوب کې واورې فکر کومه چې همغه کسانو چې دا ثبت کړی دی د ارواښاد ښاغلي احمدي صاحب په اجازه باندې دا ثبت شوی دی. اول ته په راډیوګانو کې هم دا خپور شوی دی، اورېدل شوی دی خلکو، او دلته هم، خو د دې اجازه به نه وي چې ته یې ډاونلوډ کړې او بېرته یې په خپل یوټیوب چینل باندې بیا خپور کړي. نور تاسو کولی شئ پی ډي اف هم ولولئ او په یوټیوب کې واورئ. بلکل مننه. یو څلور پنځه برخې خپله نصیر احمد احمدي خدای دې وبخښي د خپل غږ لاستی دی، هغه یې ښه وژغن. دا خو بیا په 4-5 برخو نه وروسته بیا د پیران په باندې خبر شوله او ده ته یې وویل چې کتاب خو دې چاپ کړی و، ور دې ور وانه چاو، مګر که دې نور ثبت کړه او یوټیوب ته دې واچوه بیا دې نه پرېږدو. بیا زه نور ثبت نه کړی چا دا همدې توافق ته سره ورسېدل، دا توافق یې خو سره وکړې چې کتاب دویم ځل چاپوم او نوم به یې بغدادي پیر نه ډیویډ جانز ومنه، یا به بل نوم ورته ویل بل نوم به کېږم او بیا ډیویډ جانز. یو څو برخې یې خپله په خپل غږ کړی. مننه هادي صاحب. قرار صاحب ستړی مه شئ، ستا نه مخکې به مومند صاحب راواخلو، بیا قرار صاحب تاسو ته راوګرځو.
تورعلی مومن مهرباني. الله د کیمی صاحب هم شته. تورعلی مومن مصروفه د قرار صاحب مهرباني. نننۍ خپرونه یا پروګرام خو ځانګړی دی د خدای بخښلي نصیر احمد احمدي په یاد کې دغه غونډه را جوړه شوې ده. مهرباني. سلام ټولو دوستانو ته ورسېږي. احمدي صاحب خو په داسې وخت کې راله ولاړ چې زموږ تر ټولو ډېر په کار سړی و او ډېر پخوا پېژانده. نار سربېره یې ډېر متواضع او ډېر دروند شخصیت درلود. ډېر په دغه خپله هنري پانګه درلودلو سربېره نهایي متواضع انسان و. دغه علمي تواضع یې بیا تر ټولو خوند کوو چې هغه یې نه کوله. هېڅ یې د خپل هنر یادونه یې چاته نه کوله داسې په یو قسم لکه ځینې خلک داسې نوم وباسي په دې اندازه باندې هغه بیا نه پرې پټېږي هغه اثر یې. نو ښه شخصیت و تر هر څه مخکې. بل په خپله برخه کې یونیک و ځکه څوک نه لرو په دې برخه کې ډېر کم خلک لرو او د ده په کیفیت باندې خلک نه لرو. او د ده د هنر فکري توم نه یې بیا بل عمده خاصیت ولو. موږ د هنر خلک هم ښایي ولرو خو په دغه شکل باندې فکري توم نه پکې اچول او ځای په ځای کول دا هم د یو ډېر باشعوره انسان کار و. بیا په دغه حالاتو کې چې اوس ملګري اشاره ورته وکړه دی د ډېر هوښیار په عین بې عقلۍ کې د ډېر هوښیار دښمن سره موږ تاسې مخامخ یو او دې شیانو ته سخت دښمن دی. نو بېچاره یې په دې وروستیو کې ډېر پرې تهدید کړی او ګواښلی هم و. د خو ازادي او هنرمندانو د هنر پیشه خلک دي د دې ټولو دا خاصیت یې چې هغې خوښېږي ازاد ژوند و. نو دې تر اخره پورې د طالبانو سیمې ته د ورتګ جرأت یې کوو سره له دې چې ډېره هغه نه وه ورته خوله کړې وه. وطن سره یې ډېره مینه وه او باید یې مینه وای ځکه په کوم شکل چې ده ته کلي ورکړه ورکړې ده او کلیوال کلتور او امان الله خان او بیا د فصل باندې بریدونه خلق کړل د ځینو مرتجعو خلکو لخوا. نو په هغه وخت کې په څه کوم شکل د ده دغه ناول مؤثر تمام شو نهایي زیات انسانان یې جوړ کړل. نو دا خپله یو ډېر غټ خاصیت پیدا کړی دی. اثر له لارې دومره مستقیم شکل انسانان جوړوي. هر علمي اثر تاثیر کوي په دومره مستقیم اثر چې یو څوک درته وویلی شي چې زه یې بدل کړم یا زما یې فکر را بدل کړ. بل موږ اوس دې ته ضرورت لرو چې دغه دومره غټه فاجعه راباندې تېره شوه دا مو یوازې په رسنیو کې او په ارقامو بیان کړې ده. تر اوسه پورې موږ د خپلې عالمیې د خپل د تراژیدۍ عاطفي اړخ بیخي نه دی چاته بیان. عاطفي اړخ یې بغیر له هنر په هنر کې هم د داستان له زوره پرته بل اثر دومره زورور نه وي. تاریخ هم دغه وقایع ډېر داسې ساړه راواخلي ډېر به یې 500 مړه شول او 1000 مړه شول دغسې به یې راواخلي. او رسنیو خو طرز همدغه دی او مصیبت یې همدغه دی چې له مړو ارقام جوړوي. نو دا یوازې ده ته ورته لیکوالو کار و چې دغه دردونه یې په همغه عاطفي ژبه باندې راخیستي وای چې راتلونکو نسلونو ته یې عاطفي تجربه هم پاته وای. یوازې دا د مړو ارقام نه وای ورته پاتې. نو هغه خدای پاک واخیسته څخه بښنه ورته وکړي چې د ده فکر تعقیب شي. خلاق به یې زر ډکه نه کړی شو خو بیا هم یو فرصت دی افغانانو څخه د دغه دومره تجربه ښایي بل هېڅ ملت هم په یو وخت کې ونه لري چې د هنر لپاره هم دا وبښئ. نو هدف مې دا و چې موږ تاسې که وکړای شو حکیمي صاحب هم ستاسې په دې برخه کې د ده الګو راواخلو خلک تشویق کړو. دا یو څه وخت د ادبي جریانونه کمزوري شوي دي
د هغې خپل علتونه دي دغه کمزورتیا ته به رسیدګي وشي، ځکه موږ ادب او هنر تر بل هر وخت ډېر پکار دی. د جریانونو دا ښه نښه نه ده. نو بس همدې به مې درلودل، خدای پاک دې بښنه ورته وکړي. ډیره مننه قرار صاحب. دلته را سره محترم د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتور او هنر معین حکیمي صاحب هم را سره دی. دته ښه راغلاست هم یو. حکیمي صاحب دلته ګډونوالو په دوو برخو کې خبرې وکړې. یو خو په دې باندې لږ تاکید وشو چې د دې کورنۍ سره مرسته د کورنۍ لاسنیوي، او دوهم د دولت له طرفه دیو سره هم باید د همکاري وشي د هغې د بچیانو سره. او تېره ورځ هم دې ته ورته یو یادغونډه وه، په هغه کې د ارواښاد د شاهکار ناول بغدادي پیر د هغې کتاب په اړه ډېرې خبرې وشوې، او دا یادونه هم ګډونوالو وکړه که چېرته په هغې باندې یو فلم را جوړ شي او ډېرو خلکو ته ورسیږي. حکیمي صاحب تاسو ته مایک در سپارو، مهرباني. سلامونه ټولو ته، درناوی قرار صاحب دی او عادي صاحب، زه چې ګورم ډېر نور دوستان حضور لري. ټولو ته درناوی او سلامونه. د احمدي صاحب مړینه رښتیا هم ډېره لوی ځایه، لا زموږ د تاریخ ډېر فصلونه ول چې دوی داستان کړي وای، او ډېر تاریخونه ول چې دوی داستان کړي وای، او دغه راز داستانونه یې راته تاریخ کړي وای، کتبي کړي وای، په خپل خواږه انداز تر خلکو د عامه ذهنیت د جوړولو، د فکرونو د تعمیر په موخه خپاره کړي وای. زه د ناروغۍ په وخت کې په جریان کې شوم. هغه وخت کې مو هم کله چې دوی کابل ته راوړل شول، روغتون کې ځای ورته نه و. هغه ځای ته بیا مو وکړل، د روغتون د مسؤلینو سره ورته وغږېدلو چې ځای ورکړي او ډېره پاملرنه ورته وکړي. وروسته مو د وزارت لخوا په دغه اوږدو بوروکراسیو کې چې معمولا هغه ژر نه کېږي او هر څه وړاندیزېږي، هغه پروسې طی کوي، په هغو کې مو د مرستې هڅه ورته راپیل کړه. خو هغه و چې خبرونه ورځ تر بلې بدېدل او بالاخره وفات شو. کله چې وفات شو، استاد غضنفر صاحب او زه ورغلو، د کورنۍ او دوستانو سره یې کښېنستلو. یعنې چې تاسې ته په څو مواردو کې ډاډ درکړو. یو، له نیکه مرغه د دوی ډېره ښه کورنۍ ده، ډېر لوستي شخصیتونه دي د دوی وروڼه. زه یې د انجینر صاحب اکبر دی او منیر احمد دوی سره چې د ده وروڼه دي کښېنستم، په ډېر تفصیل سره وغږېدلو. د دوی د 4 لوڼو او یوه زوی د پالنې او د تعلیم اطمینان یې راکړي، او دغه راز وویل شول چې اوس هم د دوی اولادونه ټول یو ځای په کابل کې درس وایي، او هغه به انشاءالله ادامه پیدا کړي. د اقتصادي اړخه هم اطمینان راکول شو، او له نیکه مرغه غضنفر صاحب هم په دې مسله کې د پاملرنې ډاډ راکړی دی، او د ماما زوی. نو تر هغه وروسته چې زموږ لپاره ډېره مهمه مسله ده، د څخه د راپاتو آثارو مسله ده، لکه یادونه چې وشوه. موږ د سرطان پر 5مه باندې د ولسمشر سره د کلتور وزارت په هکله مجلس درلودی. ده په خپل لیدلوري بیانولو کې د نیکه ناول د فلم کولو پر اهمیت خبرې وکړې، چې موږ که دغسې ناولونه یعنې هغه لوستی، او بیا یې وویل چې که دغسې ناولونه یو ډېر ولیکل سي او بل فلم کړی سي. د بغدادي پیر ناول یې بیخي زیات هم رسېدلی دی، او هم رسېدو ته اړتیا ده، او هم فلم کېدلو ته ډېره ښه نظریه ده. دغه راز د ده د آثارو په خپرېدو کې موږ هغه ډاډ لرو چې د ډېرو نورو په حصه کې نه لرو، ځکه چې خپرندویان په خپله هڅه کوي چې د دوی آثار ډېر خپاره کړي. ان په دې کې حکومتي بنسټونو ته اړتیا نه پېښېږي، ولې په خپله د ده د نامه او د یاد د ساتلو په خاطر چې هلته هغه ورور انجینر صاحب دغه خبره ډېره کوله چې پښتنو احمدي مه هېروئ. موږ ورته وویل چې اول خو د هېرېدلو نه دی، بلکې د لا درناوي په موخه به د واټونو نومولو کمیسیون ته وړاندیز وکړو چې یو واټ یا 4 لارې او یا هم یو علمي بنسټ یې په نامه باندې ونوموي. دغه راز د ده د آثارو د پیغامونو په رسولو کې به د خپل افغان فلم او دغه راز تیاتر د ریاستونو له لارې چې د ملي تیاتر لخوا د ځینې نندارې جوړې سي، په ځانګړې توګه د بغدادي پیر چې هغه به د سټیجونو پر سر تمثیلېږي،
او په ورته وخت کې به د فلم جوړولو هڅه کوو. د فلمونو جوړولو په برخه کې دا وخت څو لومړیتوب نور دي چې په یو کې خپله د ده هم اراده وه چې پر احمدشاه بابا باندې یو ناول ولیکي. موږ دا وخت پر احمدشاه بابا او پر مشروطه خواهي او دغه راز پر محمود طرزي او څو نورو موضوعاتو باندې پر فلمونو کار کوو. حتما به دا هم په پلان کې را سره اخلو ځکه چې د دوی اثار د عامه ذهنیت د جوړولو او د خرافاتو د مخنیوي او د وطن پرستۍ په برخه کې ډېر مهم دي. زه بیا هم پر مسایلو باندې کار کوم او موږ استاد غضنفر صاحب واده سره کړی دی چې په دې هکله بیا تفصیلي کړو ځکه چې هغه مهال چې موږ دا مجلس کوو د ده جنازه راته پرته وه. مننه حکیمي صاحب. کور مو ودان، ستاسو هڅې هم د ستایلو دي. په دغه برخه کې ستاسو پاملرنې ته اړتیا ده. همداسې په نوبت به راشو. علي خیل صاحب که تاسې تیار یې او غواړئ خبرې وکړئ مهرباني. مننه شرافت صاحب، ډېر نیک نظریات شریک شول. البته له بده مرغه دغه ناخوالې چې په جګړو دوران کې په افغانستان باندې نازلې شوې او موږ ډېر زیات سره تیت شو. ځینې کتاب سره لوست سره نږدې پاتې شول، ځینې لرې پاتې شول. زما شخصي نظر دا دی، ما خپله هم کډوالي یو ځل نه چې څو وارې تېره کړې ده او دغسې ملي شخصیتونه چې تاریخ ته یې ډېر زیات خدمت کړی دی، پښتو ته یې خدمت کړی دی او په ټوله کې افغاني ټولنې ته خدمت کړی دی. دغه اثار موږ څنګه وشو کولی چې په لومړي قدم کې داسې یو ملي بنسټونو باندې موږ ډېر زیات کار وکړو چې له هغې اړخ نه یا له هغې لارې نه موږ وشو کولی چې نه یوازې د احمدي صاحب اثار چې دي هغه تر نورو کسانو چې هغه په کلو بانډو کې دي تر هغوی ورسوو، بلکې د نور هم ژوندي او هم چې وفات شوي الله د هغوی هم وبخي، د هغوی اثار هم وشو کولی چې داسې یو مرکزي شکل غوره کړي او له هغې نه موږ د هغې ملاتړ وکړو. اوس هر ډول ملاتړ ته لکه څنګه چې حاجي صاحب هم ورته اشاره وکړه، موږ اماده یو او ډېر زیات دوستان اماده دي په خپل ژبه او په خپل لیکوالانو په خپل داسې کدرونو باندې ویاړي. او ځینې زه خپله دا اقرار کوم او کیدای شي داسې هم په افغانستان کې وي چې ډېر خلک به له دغسې هڅیو څخه دوی خبر نه وي. زموږ دنده او وجیبه دا ده چې تر څو دغه اثرونه موږ تر نورو ورسوو، په زرهاوو یې چاپ کړو، ارزانه یې چاپ کړو، کیفیتو سره یې چاپ کړو، غږیز یې کړو، لیکلي شکل باندې کړو او تر نورو یې ورسوو. دغه لپاره چې که هر یو داسې یو مرکز جوړېږي، زما په نظر تر ټولو هغه ستر او یا غټ کار به دا وي چې که داسې یو بنسټ جوړ شي، سخته کار یې د بنسټ جوړېدل دي او له هغې نه وروسته بیا د هغې ملاتړ او هغې تر شا یا شاوخوا یا د هغې چته لاندې خلک راټولېدل هغه بیا اسانه دی. دغه ګام که چیرې زموږ مثلا ډېر پر نفوسه کسان که هغه حاجي صاحب دی، که قرار صاحب دی او مثلا حکیمي صاحب دی، ځینې نور که هغوی هم دغسې یو څه جوړوي، حداقل دغه پښتنو ته یا نوي نسل ته د دې اړتیا شته ده چې دوی یو چتر پیدا کړي چې کوم چتر لاندې دوی خپل حداقل د تاریخ او د ادبیاتو داسې هڅې له کتابونو څخه یا د هغوی له لیکنو څخه دوی برخمن شي. زما به یوازینی یعنې د یو عسکر من حیث د همدغه لارې هغه به دا وي چې زه به یعنې په هر ډګر کې د هغې ملاتړ وکړم، که هغه زما له وسه هر څه کېږي، خو ماته یوازینی یو بنسټ یا یو چوکاټ پکار دی چې د هغې لاندې زه خپل ځان پیدا کړم او له هغې وروسته زه وشم کولی چې هغې ته وده ورکړم. او زما یو بل وړاندیز هم همدا دی چې احمدي صاحب د الله وبخي، لکه څنګه چې حکیمي صاحب هم ډاډ ورکړ چې زه هغه تشویشونه چې موږ د هغوی د کورنۍ په اړه لرل یا اقتصادي اړخه، نو هغه هم یو څه حده پورې هغه یعنې حل شوي مسایل دي. ولې بیا هم موږ کولی شو چې خپل هغه د پښتو خدمت لپاره خپل یو تحفه ورته وړاندې کړو، اولادو ته یې وړاندې کړو. هغه دا چې که چیرې یو فنډریزینګ
یو پیج جوړیږي کو فاندینګ، نو هغې لار نه هم موږ وشو کولی چې حداقل هغه اولادو څخه مننه وکړو چې ستاسو پلار موږ ته دومره ډېر سره بخښلي دي. نو که دغسې یو پیج هم د ګډونوال جوړ کړي، زه په دې یقین یم چې حداقل یو څه فنډ به راجوړ شي. بل خبره به مې په همدې راټولومه چې موږ څنګه وشو کولی چې هم مرحومو داسې هستیو او هم چې کوم اوس ژوندي دي چې هغې په اړه باندې هم کیدای شي ډېر افغانستان کې میشت او یا له افغانستان څخه بهر افغانان او پښتانه یې په اړه معلومات ونه لري، څنګه وشو کولی وخت نه وخته داسې رومونه جوړ شي چې موږ شخصیتونه معرفي کړو، د هغوی اثار معرفي کړو، د هغوی خدمتونه معرفي کړو، تر څو وشو کولی چې موږ خپل دغه شته هستیو څخه موږ باخبره اوسو. نه یې دا چې هغوی خدای مه کړه که هغوی یعنې وفات شي، له هغې وروسته بیا د هغوی شخصیت پېژندنې هڅه وشي. نو په ټوله کې په همدغه یو ټکي زه د خبره راټولومه چې یو چتر ته موږ ضرورت لرو. دغه چتر که هر څوک راته جوړوي، دا به د پښتو یا د افغانانو نسل لپاره دا به یو ستر خدمت وي، او زه په دې ډېر ډاډه یم چې دغه چتر لاندې به ډېر خلک راټول شي، ځکه چې موږ یوازینی شی چې اوس یې په هڅه کې یو او رانه ورک دی هغه یو چتر دی چې هغې لاندې موږ وشو کولی چې خپل د هستیو ستاینه وکړو. مننه. مننه علیخیل صاحب، خوشحاله اوسئ. زه به فقط له ټولو ګډونوالو په ځانګړې توګه له حکیمي صاحب، قرار صاحب او احساس صاحب او عادي صاحب څخه ځانګړې مننه وکړم چې راغلی پروګرام ته. یوه یادونه کومه دغه د احمدي صاحب د کتابونو په هکله چې مونږ په دې باندې یو واتساپ ګروپ جوړ کړی دی. له استرالیا نه به قدرمن هادي صاحب وي، له دغه نه له اروپا نه لکړوال صاحب دی، قدیر مرزا لکړوال، او له امریکا څخه خو زه یمه. په دې باندې مونږ کوښښ کوو چې دلته مونږ خپرندویه ټولنې چې کومې د امریکا یا د اروپا یا د هغې ځای په سطحه دي داسې را پیدا کړو، او دوی ته اول د کتاب د دوی د کتابونه په لنډه د پروپوزل په شکل کې په انګلیسي باندې وژباړو، هغوی ته یې ورکړو او هغوی بیا را سره ومني، او داسې لیکوالان چې هغه هم لیکوال وي او هم لکه ناول لیکونکی وي او هم ژباړن وي چې دا وژباړي، چې هغه د کتاب هغه د ناول چې کومه د دې هغه خوند او دغه دی هغه له منځه ولاړ نه شي، په داسې توګه باندې وژباړل شي انګلیسي ته، او په خپله په امریکا کې وژباړل شي، امریکایي سورس یې وژباړي او دلته یا په اروپا کې او دوی په خپله ټولنې ته وړاندې کړي. دا به ډېر ښه دغه وي، پایله به یې ښه وي. او د چې کوم ناچاپ اثار دي لکه څنګه چې هادي صاحب وویلې، په هغې باندې هم کار کوو چې دغه ورته چاپ کړو. نو زما همدومره وینا وه. مننه ستاسو له راتګ نه. نور به شرافت صاحب میک تاسو ته سپارم. ډېره مننه ثاقب صاحب. بلکل دا ډېره ضروري خبره ده چې باید دلته ملګري په دې پوه شي. که تاسو سوچ کړئ ځینې کتابونه لیکل شوي دي، حسیني لیکلي دي، کای ټرنر او 1000 سپلنډډ سنز، او یو بل د ای کوډ په نوم یو بل کتاب یې دریم لیکلی دی. دا د امریکا په کالجونو کې چې کله دغه د انګلیسي کلاسونه وي، نو د دې کالج پروفیسران چې دي خپلو شاګردانو ته دغه کتاب پروپوز کوي چې تاسې دغه یو کتاب ووایئ یا ورته بل کتاب. نو زموږ هیله دا ده چې زر تر زره دا کتاب په داسې انګلیسي وژباړل شي چې هغه امریکایي انګلیسي، روانه انګلیسي، او داسې یو خپرندوی ټولنې چاپ کړي چې هغه د دغه کالجونو سره، پوهنتونونو سره اړیکې هم ولري. نو فکر کوم چې دا به په هر کالج کې د امریکا او نورو کالجونو کې هم دا به لوستل کېږي، او دا به ډېر زیات لوستونکي په غرب کې پیدا کړي، ځکه د ده دا کیسه او یو کتاب نه، دواړه کتابونه که دا وژباړل شي یا د جوجو ناول وژباړل شي، هر یو چې
نو دا به ډېر ضروري په دې باندې کار کول پکار دي. دلته چې څومره خلک کو دغه زمونږ افغانانو کتابونه لیکلي په امریکا کې، دو سره هم باید اړیکې ونیول شي چې دو کم سورسز نه کار اخیستلی دی، په چا باندې چاپ کړي دي. نو دغه خبرې لږ وخت غواړي، معلومات راټولول پکار دي. بیا دلته په امریکا کې یا په اروپا کې څومره میشته افغانان دي، د هغو سره د دې چاپ هغه کوم مالي لګښت چې دی دې کې باید ټول برخه واخلي. او دا حتما که نور هېڅ نشو کولی، په امریکا کې خو دا کتاب باید چاپ کو، وژباړو او چاپ یې کو. شرافت صاحب په بخښنې سره دغه ورونو ته ټولو ته به یادونه وکړم، د زما په پروفایل باندې زما د واتساپ نمبر لیکلی دی. هر څوک چې غواړي په دې هکله باندې څه پوښتنه وکړي یا مرسته وکړي، زما واتساپ نمبر شته دی هلته، نو ماته خپل میسج وکړئ، زه به مو ګروپ ته اډ کړم. مننه ثاقب صاحب. په دغه ګروپ ته دغه ملګري اډ کړه، بیا چې کله دا خبرې خلاصې شي او معلومات راټول شي، بیا چې کله د چاپ وخت راغی یا د ژباړې وخت راغی، هغه لګښت معلومات به هم وشي. بیا که اړتیا وه یو فنډریزینګ به ورته وکړو چې ټول به هر میاشتې پکې بیا برخه واخلي د ثواب په خاطر باندې. نوابي صاحب که تاسې یاستئ مهرباني. نوابي صاحب شاید مصروفه وي. زه به هم په خپل وار سره د ټولو ګډونوالو مننه وکړم، او په ځانګړې توګه پاس چې دلته څومره ویناوالو د هر یو نه ځانګړې مننه چې د احمدي صاحب په یاد کې یو څو خبرې وکړلې. نو موږ ته پکار دي دا څه چې مې ویلې په دې باندې عمل وکړو، دغه څو خبرې په نظر کې ونیسو چې یو دغه پاتې کوم اثار چې دي د دې د چاپ په اړه کوښښ وکړو دغه راچاپ کړو، او ورپسې دغه بعضې ناولونه چې دي دا وژباړو او په غرب کې چاپ کړو، چې دا ډېرې مهمې خبرې دي او د ملګرو توجه او پام دې ته غواړو. نو د ټولو ګډونوالو مننه، کور مو ودان چې په دې پروګرام کې مو ګډون وکړه. د دې پروګرام یوه برخه په فیسبوک باندې هم په ژوندۍ بڼه خپره شوه. د ثاقب صاحب فیسبوک ته ورشئ، ثاقب دانیال په هغې باندې شته، که څوک یې اورېدل غواړي یا ملګرو سره شریکوي. فکر کوم د دې خپرونې ډېره برخه په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپره شوله. د ټولو د کور ودان یا باد اوسئ، د چا چې ورځ مو په خیر، د چا چې شپه مو په خیر. شرافت صاحب بخښنه غواړم، دغه پاتې برخه چې کومه پاتې شوه هغه دلته په پروګرام کې څه ستونزه راغله، بند شو، هغه هم خپروم، ریکارډ کړې مې ده، بېرته یې په فیسبوک باندې خپروم. دغه مې غوښتل درته. ډېره مننه، کور مو ودان، په الله مو سپارم. په مخه ښه وخت ولرئ.